شپه کې څه کوي بخي خو یو څو تنه دي چې هغه پکې نه بخلی کېږي یو پکې کم حدیث مبارک کې راځي وعاق لوالدی د مور او پلار نافرمان په دې شپه باندې نه بخلی کېږي په کم بچی نه چې مور خفه ده د کم بچی نه چې پلار خفه دی د براعت په شپه باندې الله تمام انسانان معاف کوي خو دغه بچی نه معاف کوي د کم بچی نه چې مور خفه وي د کم بچی نه چې پلار خفه وي دې پکې نه معاف کېږي الله تبارک وتعالی فرمایي دې د براعت په شپې باندې ولاړ دی الله ته جاړي پریاد کوي الله په دې شپه ته تمام انسانان معاف کوي الله پکې ما پکې معاف کا د تهجد په ټیم کې ولاړ دی جاړي الله ما معاف کا الله فرمایي نه دې معاف کوم تا بوډا پلار په کور کې خپه پرېښی دی نه دې معاف کوم تا بوډۍ مور په کور کې خپه پرېښې ده ځکه حدیث مبارک کې راځي رضا فی رضا الوالد رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیه الصلاة والسلام د رب رضا د پلار پر رضا کې د رب خفګان د پلار په خفګان کې پلار رضا رب رضا پلار خپا رب خپه لنډه خبره ده یو سړی دا ګوري چې یاره زما رب رضا دی کو خفه دی په خپل کور کې د خپل پلار ته وګوري په خپل کور کې د خپل کو پلار ته رضا وای دي چې زما رب څه دی رضا دی کو په کور کې د پلار خپه نو ودی و چې زما رب څه دی خپه دی زنه هم د دواړو جهان سردار فرمایي د رب رضا د پلار پر رضا کې د رب خفګان د پلار په خفګان کې یو صحابي راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي د الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي دا د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه ستا ده د جنت په دروازو کې دا ستا منځنۍ دروازه ده اوس تا خوښه ده که په ځان یې بندۍ او که په ځان یې کول او ساتي صحابي راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جهاد ته روان دی جهاد ته نبی علیہ السلام ته چاوي د الله پاک پیغمبر دا کم صحابي چې تا سره روان دی کنه د په کور کې بوډۍ مور ده او څوک د خدمت نشته نبی علیہ السلام ته صحابي ته وایي اے صحابي ته ما سره روانې جهاد لځې او د الله پاک پیغمبر تا سره جهاد لځم ستا په کور کې مور نشته د الله پاک پیغمبر مور مشته خو ته جهاد ل روانې نبی علیہ السلام صحابه کرام راغونډ کړو او صحابه واورئ الجنت تحت اقدام الامهات جنت د مور د قدمونو د لاندې دی ما سره جهاد لمزه کور ته لاړ شه د مور خدمت وکړه مطلب دا دی کو جنت ګټل غواړي ځان به د مور د خپو خوري حساب کې هغې به جنت ته ځي دی وایي زه خو مولوي صاحب غټ مولا یم اوس نو ما خو ځان له سپین پټکې والی دی زه به اوس مور ته کېنم پاسم نو زه خو ځان له سوله ګریډ افسر یم نو زه به مور ته اوس کېنم پاسم زه خو ځان له ایم پی ایم ما پسې خو ځان له شاته ټوپک مار ګرځي زه متکو هر څه خو په کور کې د دې مور د خپو خورې به ځان حسابه یې لګې به جنت ته ځي یقین په الله وکړه قسم په الله کو زمونږ مولان مونږ دا تور پټکي او دا سپین پټکي خلاص کړي د الله د عذاب نه کو چېرته مور رانه خپه زموږ د الله د عذاب نه نشي خلاصولی د شپې جړاګانې دې نشي خلاصولی د شپې تهجد دې نشي خلاصولی تبلیغ دې نشي خلاصولی چیلې 4 میاشتې دې نشي خلاصولی کو په کور کې دې مور خپه پرېښي او پلار دې خپه پرېښي دا هېڅ حالت نه دی قبول الله نو یو نبی علیہ السلام فرمایي په دغه شپه باندې هر چاته مغفرت نصیب کېږي خو چاته نه نصیب کېږي د مور او پلار نافرمان ته وعاق لوالدی دا راته زه کوم چې دا مبارکه شپه را روانه ده ښه دویم نبی علیہ السلام فرمایي قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی څوک چې د خپلو خپلوانو سره خپلولي نه پالي د ورور سره مې نه لګي د پلار سره مې نه لګي تره ته خو به تربور ومه د تره زوی ته به د تربور زوی وم او دشمن به ورته ویمه دا زموږ د پښتنو حالت دی که نه قاطع رحم بل چا سره چې بار میلاویږم په سینه ورته لاس ږدم ځان غټ اخلاقي ثابتومه خو زه یې تپوس وکړم یاره دا پلانکی سړی خو ډېر اخلاقي دی ډېر ښه سړی دی دا څوک دی یاره مولي صاحب کور کې د ورور سره خبرې نه کوي بار اخلاقي و په کور کې ورور سره دشمن قاطع رحم
خپلولي کټ کوونکې. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي اے فرشتو تمام انسانان معاف کوي، خو دې ځکه مه معاف کوئ چې د خپلولي کټ کړې ده. صبر ورته وکئ، که دوی دا خپلولي جوړه کړه بیا به یې معاف کړو، که جوړه یې نه کړه نو نه یې معاف کړو. ما په دې خبرو ته نه پوهېږئ. قاطع رحمین، خپلولي کټ کوونکې، خپلولي کټ کوونکې. په دغې مبارک شپه باندې الله دته بخښنه نه نصیب کوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. الله بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالی حسدګر انسان ته بخښنه نه نصیب کوي. چاته؟ حسدګر انسان ته. الله غله گاډي ورکړي، الله غله کور ورکړي، الله غله جیدات ورکړي دي، ځان دی ولولي ورکړي دي. زه د الله په تقدیر نعوذ بالله اعتراض کوم. حدیث مبارک کی راځي وای دا حسد د انسان نیکی داسې ختموي کنه لکه وچو لرګو ته چې تیلې وای، داسې د انسان نیکی ختمي. د حسدګر بل ګناه ته ضرورت نشته چې په دغه حسد موجود دی، دا ګناه کافی ده. دا ګناه به اور د جهنم ته ولي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. زموږ پښتانه څه وایي؟ چا سره گاډی دی، چا سره کور دی کنه، یاره وایي الله دې د نه والي نو کوماله یې راکوي کو نه راکوي، خو چې د نه نو دا حالت زموږ دی کنه دی. رور ته په لار کې کوی کنو کنه کنو. نو حسدګر انسان ته په دې شپه کې الله مغفرت او بل یو ګناه بیل عزت څه شی؟ بعضې ګناهونه یې څه خوند خو یې کنه، بعضې ګناه داسې چې د هغې خوند هم دی. ګناه بیل عزت د کم انسان چې په پینسو کې غوټې پټې پیسې ښکته راکاږي الله پکې دته مغفرت نه نصیب کوي. په دې شپه باندې الله دغه انسان ته مغفرت د چا چې د پیسو کې غوټې پټې پیسې ښکته ځان پسې راکاږي، دا ګناه بیل عزت دی کنه، څه خوند پکې شته؟ دا پرتوک په ځان پسې راکاږي څه خوند پکې شته؟ الله فرمایي ټول معاف کوم، ټول معاف کوم، خو دې نه معاف کوم. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. موږ سیستم الټا کړی دی. سیستم خو څه کړی دی؟ نارینه ته حکم دا دی پیسه اوچته کا، نو نارینه پیسه ښکته کړه. زنانه ته دا حکم و چې پیسې ښکته کا، نو هغې پیسې بره زنګونانو ته راورسولې. زنانه ونه تبلیغیانې جوړې شوي بډې بیوالي هسې ده که نه ده؟ نیمو پنډو ته یې پیسې راورسولې، هغې پیسې روچتې کړې، خپې ښکاره کړې، سړو پیسې ښکته کړې. مونږ دا قص کړی دی چې شریعت څه وایي مونږ به د هغې خلاف چلیږو. سبا به زه خپل جانان ته څنګه مخامخ کېږم چې زه ستا امتي یم؟ تا خو چې سوي ما دا قص کړو چې زه به د هغې خلاف چلیږم. نن حوض کوثر له راغلی ما له جامونه راکړه د اوبو. نو دا بې ګناه بې لذت د کم انسان چې پیسې ښکته یي الله تبارک وتعالی دته په لیلة البراءت کې مغفرت نه نصیب کړي. کله چې د شعبان میاشت په شروع شوه نبی علیه الصلاة والسلام به روجې نیول ډېر زیات شروع کړه. دا ولې؟ ځکه په دې میاشت کې د ټول کال د انسان د ریکارډ بره اسمانونو ته خیجي. نو نبی علیه السلام به روجې زیاتې کړې چې زما اعمالنامه بره الله ته پیش کولی شي چې زما پکې نیکۍ زیاتې وي، چې زه روجه پخولی ما. بعضې علماو چې نه منه راغلي ده، نو تطبیق داسې دی چې بعضې علماو چې د 15 شعبان نه بیا اخوا روجې مه نیسه، 15 شعبان نه اخوا روجې مه نیسه، بدن دې لږ تکړه چې رمضان المبارک ته برابر شي، هغې ته بیا ځان لږ جوړ کړه. خو دا مبارک شپې دي، په دې کې د الله عبادت ډېر زیات وکړئ. دا کم ګناهونه چې درته ما یاد کړو، ځوانانو تاسو ته وایم د مور او پلار خدمت کوئ. د مور او پلار څه کوئ؟ د مور او پلار خدمت کوئ. مور او پلار مه خفه کوئ. لږې ورځې دي سبا درنه روان دي تورو خاورو ته، بیا به پسې لاس مروړي، خو بیا غم وکړه په لاس باندې نه راځي، بیا به ډېر افسوس کوي. دا ستا سره د لږو ورځو مېلمانه دي. دا مور دې رضا کا، دا پلار دې رضا کا. د مور او پلار خدمت کوئ. دویم خپلو خپلوانو کې کو د چا نالګۍ وي هغه ختمې کوي. د دې خبرې انتظار مه کوئ چې موږ له به څوک روغه وکړي. موږ له به څوک څه وکړي؟ دنیا کې داسې خلک ډېر کم پاتې شوي دي چې د 2 تنو روغه غواړي. داسې خلک ډېر کم پاتې شوي دي. ډېر خلک داسې دي چې دا کوشش کوي چې زه به 2 تنه څنګه جنګوم. د چا انتظار مه کوه چې درنګړی به راځي ماله به روغه کوي. لاړ شه معافي دې وغواړه، وایه په تا مې پروا نه وه، خو چې ستا سره خبرې نه کوم زما نه د شنې روزې جانان خفه دی.
ځکه تعالی رالم الله مې په هغې مبارکو شپو کې مغفرت نه کوي الله مې په لیلة القدر کې مغفرت نه کوي په لیلة البراءت کې مې مغفرت نه کوي د اختر په شپه مې مغفرت نه کوي نو خپل خپلوانو سره کو د چا نه لګی وي انشاءالله ختمو به که نه به ختمو به که نه او حسد پرېږدوئ څه پرېږدوئ حسد او دا پینسي اوچتول ګران کار دی کو آسان کار دی نو پینسي اوچتې ساتئ دی وایي مولوي صاحب ما خو به تکبر نه دي ښکته کړي نو چې نه دي ښکته کړي نو اوچتې کړه که نه چې نبي علیه السلام فرمایي اوچتې کړه ولې دې ښکته کړي دي الله نو ما مختصر خبرې کولې ځکه ټایم مې ډېر زیات مختصر دی الله تبارک وتعالی دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي لکه بخاري شریف کې حدیث مبارک دی چې کله د موسی علیه السلام د مرګ وخت پوره شو نو الله تبارک وتعالی د مرګ فرشته راولېږله ورشه موسی علیه السلام ته ووایه چې ستا د مرګ ټایم پوره دی زه دې وجنمه روح ته نه اخلم ستا څنګه خوښه ده فرشته چې راله موسی علیه السلام ته وویل زه درنه روح اخلم ستا څنګه خوښه ده وجنم دې مړ کومه دي د مرګ د اواز په انسان باندې ډېر بد لګي ښه چاته وایي وجنم دې نو د اواز پې ډېر بد ولګي ډېر ویریږي نو موسی علیه السلام ته چې فرشتې ووی وجنم دې روح ته نه اخلمه هغه خو اسې جلالي شان والا پیغمبر غوسه به وله ډېره ورتله چې سپېړه یې اوچته کړه فرشتې له دا مخ و او دومره زورداره سپېړه یې ورکړه چې د سپېړې سره یې ورله دا سترګه هم ویستله هغه په بره لاړه الله تبارک وتعالی لره وی الله داسې بنده ته دې لېږلي ومه چې هغه د مرګ نه دومره نفرت کوي مرګ نه غواړي وګوره زما دې حالت ته ما چې ورته د مرګ ووي نو زما دې حالت ته وګوره ما سره څه چل وکړو داسې بنده له دې لېږلي ومه الله تبارک وتعالی ورته وفرمایلي وي ټیک ده لاړ شه زما موسی ته ووایه چې مرګ نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېده او ستا د دې لاس د لاندې چې څومره ویښته رالو د هر ویښته په بدل کې 1 کال عمر در کوم د هر ویښته په بدل کې فرشته راله موسی علیه السلام ته وویل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ده ته ووایه چې مرګ اوس نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېده د دې د لاندې چې څومره ویښته راله دومره ژوند در کومه موسی علیه السلام خو چې فرشتې ته سپېړه ورکړه وروسته بیا پوه شو چې دا مې څه وکړو بیا هم سوچ کړی و چې دا خو مې بد وکړلو دا فرشتې ته وایي ښه چې د غوی په شا لاس کېږدمه او د هغې د لاندې څومره ویښته راله او د هر ویښته به بدل کړي راله الله 1 کال عمر راکړي نو بیا د هغې نه بعد به بیا څه خو بیا مرګ دی نو دغه کلونه چې ختم شي نو بیا څه شی دی بیا مرګ دی نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا مرګ دی نو د خپل کار اوس پوره کوه خپل کار اوس پوره کوه روح رانه اخله چې مرګ نه خلاصون نشته بیا خو روح واخله نو د مرګ نه خلاصون نشته الله له تک دی او چاته پته هم نشته چې زه به په څه حالت کې مرمه په کوم ځای کې به مرمه او څنګه به مرمه دا صرف د پیغمبرانو یو اعزاز دی چې الله تبارک وتعالی ورسره دغه مشوره کوي لکه حدیث مبارک کې راځي عایشه بیبي فرمایي رضی الله تعالی عنها وی نبی علیه السلام په ژوند باندې دا حدیث مبارک ما ته ډېر وي چې عایشه الله تبارک وتعالی د پیغمبر سره د مرګ نه مخکې مشوره کوي چې یعنې ته ماله راځي او کو په دنیا کې پاتې کېدل غواړې هر پیغمبر ته د مرګ نه مخکې دا ویلې کېږي وی دا حدیث مبارک ما ته ویلی و وی نبی علیه السلام چې بیمارو او تبه یې ډېره زیاته وه او زما په کوټه کې زما په دې غېږ کې پروت او د نبی علیه السلام دا سر مبارک زما د سینې او د زنې ترمنځ او دې ځای ته مې ځان ته اړم کړی و داسې په نبی علیه السلام باندې تبه ډېره زیاته وه او دا لاس به یې داسې په اوبو کې کېښود او دا به یې راواغست او په خپل مخ به یې داسې راوکاږو او دا به یې وي چې اللهم رفیق الاعلی وی په دې دوران کې زما ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه راغی د نبی علیه السلام تماشې له بیمار پرسۍ له داسې مخامخ ورته ودرېدو
وی زما د ورور مسواک کو داسې وی د نبی علیہ السلام زما د ورور ته د مسواک ته ډیر کتل زه پوه شوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مسواک غواړي ځکه نبی علیہ السلام به د مسواک سره ډیره زیاته مینه وه وی داسې مسواک ته کتل وی ما ورته وی چې د الله پاک پیغمبره مسواک ته دې زړه کېږي کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته سر وړکو چې وی ما مې خپل ورته وی چې دا مسواک لږ راکړه عبدالرحمنه وی د هغه نه مې دا مسواک واغستو چې وامې غسته وي د هغې دا څوکه مې وکته نو دا لږه کلکه وه وي دا څوکه مې ورله په خپله خوله کې پسته کړه او چې داسې نرمه مې کړه نو بیا مې نبي علیه صلات وسلام ته مسواک ورکړو عایشه به فرمایل که نه وی زه ډېره بختوره ښځه یم زه ډېره بختوره ښځه یم وی بختوره ځکه یم چې د نبي علیه صلات وسلام روح مبارک زما په کوټه کې وتی دی او بختوره ځکه یم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په کوټه کې دفن دی او بختوره ځکه یم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح مبارک زما په غیږه کې وته دی او بختوره ځکه یم چې په آخري ټیم کې زما او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړې مبارک یو ځای شوي دي ځکه بختوره یم یا مسواک ورله ما پوس کو په خپله خوله کې په هغې مسواک پورې زما لاړې انښتې وي چې ما نبی علیہ السلام له ورکړو هغه مسواک هغه په خپله خوله کې وو زما لاړې او د نبی علیہ السلام لاړې ډېرې په آخري وخت کې یو ځای شوي او دا به یې ځکه ویلو چې په هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه وی د دوو اخترونو په منځ کې نکاح کول ښه نه اوس هم خلک وایي که نه هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه د دوو اخترونو په منځ کې نکاح ښه نه نو عایشه به وفرمایل وي زما نکاح خو د شوال په میاشت کې شوې ده د ورکوټي اختر په میاشت کې د دوو اخترونو په منځ کې شوې ده نو زه سپېره یم وي زما په شانتې بختوره ښځه ما ته څوک بل څوک وښیي که نه زما نکاح خو په اخترونو په منځ کې شوې ده الله نو ما هغه مسواک راواغسته د خپل ورور نه او نبي علیه صلات وسلام له مې ورکو نبي علیه صلات وسلام هغه مسواک ډېر زیات په مینه باندې وکړو نبي علیه صلات وسلام زما غېږې ته داسې د سینې ته ډډه والې ده او په دې ټایم کې ورسره جبري علیه صلات وسلام موجود و خواته ورسره ناست و جبري علیه السلام او په دې دوران کې د مرګ فرشته راله د مرګ فرشته دا ملک الموت چې دی د هر چا نه روحونه نه اخلي اسرائیل علیه الصلوۃ والسلام دی د ټولو فرشتو مشر دی بیا د ده د نګرانۍ د لاندې ډېرې فرشتې دي او دله الله تبارک وتعالی په خپله دومره طاقت ورکړی دی یو ځل د نبي علیه صلات وسلام د ملک الموت ته وویل وی ته د دومره خلکو نه په یو ځای روحونه څنګه اخلي دنیا کې خو ډېر خلک په یو ځای مري که نه نو د دومره خلکو نه په یو ځای باندې روحونه څنګه اخلي ده ورته وایي د الله پاکه پیغمبره ما له الله دومره طاقت راکړی دی که نه خو زه په اووم اسمان کې ما او د ښکتې ځمکې ته صرف دا خپلې دوه ګوتې ښکتې کړم د تمامو جاندارو نه پرې روح اخیستی شم یوازې انسانان نه ښه دا څومره روح واله څیزونه چې د دې ټولو نه په دې دوو ګوتو باندې په یو ځای روح اوچتولی شم الله راله دومره طاقت راکړی دومره طاقت نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل ملک الموت اسی تا ته د مخکې نه پته وي چې د کوم انسان د روح اخیستلی کېږي مخکې نه تا ته الله ویلي نه مخکې نه زه خبر نه یم په کوم ټایم کې چې ته روح عالم په دغه ټایم کې راته الله وایي چې د پلان کې انسان د روح واخله بس په دغه ټایم کې زه وپېژنم مخکې ما ته علم نه خو د نګرانۍ کې ډېرې فرشتې هغه ټول روحونه اخلي د نبی علیه صلات وسلام نه چې کومې فرشتې روح اخیستې او د هغې نوم دی اسماعیل دا چې راله د نبی علیه صلات وسلام په خوا کې جبریل امین ناست و جبریل امین نبی علیه صلات وسلام ته وفرمایلو د الله پاکه پیغمبره اسماعیل فرشته راغلې ده د روح قبض کوونکې فرشته ده اجازت غواړي ته ورته اجازت ورکوي نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی او دته وایي چې راځه د مرګ دا فرشته راله نبی علیه صلات وسلام ته وویل وی د الله پاکه پیغمبره الله را لېږلې ما او الله تبارک وتعالی فرمایي چې د نبی علیه صلات وسلام ملاقات ته مې نور ډېر شوق شوی دی نو غواړم چې دی ځان ته روبلمه نو ستا څه رایي د ستا څه مشوره ده ته پکې څه وایي نبی علیه السلام خو په هر کار کې د جبریل امین سره مشوره کوله که نه نو نبی علیه السلام داسې جبریل امین ته وکتل په خوله یې څه ونه وی خو ویې کتل ورته چې جبریل امینه ستا څه مشوره ده ما ته څه خبره وکړه که نه جبریل امین ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره الله اختیار درکړی دی
زه پکې څه نه وم، الله اختیار درکړی دی. خو یوه خبره ده چې الله دې ګورې د ملاقات شوق لري. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل د مرګ فرشتې ته وی چې الله زما د ملاقات شوق لري نو ته خپل کار جاری که، خپل کار وکړه، زما نه روح واخله. عایشه وی فرمایي وی د نبی علیه الصلاة والسلام په بله خبره نه یم پوهېدلی، خو دا لاس یې داسې اوچت کو چې دا الفاظ وي اللهم رفیق الاعلی، او بیا یو آیت کریمه چې مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دا آیت مبارکه لا سر ته نه ورسول چې دا آیت مبارکه په شونډو باندې نیمګړی پاتې شو، او د نبی علیه السلام د روح مبارک لاړو یې نوره نه یم پوهېدلی په څه باندې. نو غرض مې دا کو چې د دنیا نه نبی علیه الصلاة والسلام تله دی بل کم انسان دی چې هغه به پاتې شي، چې په مخ د ځمکه د هغه په شان د بهتر او غوره انسان نه و. مرو به ټول، مرګ ته تیاري پکار ده، د دنیا نه به ځو ټول، خو د دنیا نه داسې لاړ شه، د دنیا نه داسې لاړ شه چې الله درنه رضا وي، داسې لاړ شه. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي، وفات او الله تبارک وتعالی د حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي او فرشتې د روح واخلي بره اسمانونو ته یوسي، نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي سره د خپل علمه، بیا ترې هم تپوس کوي الله تبارک وتعالی د کم بنده نه چې تاسو روح واغستو ښکته ځمکو کې د متعلق خلکو څه ویله، ښکته ځمکه کې خلکو د ده متعلق څه خبرې کولې، نو فرشتې ورته وایي الله خلکو ډېر په نیک نوم باندې یادو، ټولو خلکو ویل چې دا ډېر ښه سړی دی، ډېر ښه سړی دی. الله تبارک وتعالی فرمایي دا د الله بندګان د ګواه شي چې ما دې په ښو کې حساب کو، ما ده ته مغفرت نصیب کو. او چې کله فرشتې وایي الله خلک د ښکته په ځمکه کې ډېر تنګ و، هر سړی به ویل چې ښه ده چې د ده نه خلاص شو، ډېر بد سړی و، ډېر ناکاره سړی و. الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي ای فرشتو دا خلک د ګواه شي چې ما دې په ناکارو کې ولیکو. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام داسې ناست او صحابه کرام ورسره ناست دي، یوه جنازه تېره شوله، نو صحابه کرامو ټولو د هغې سړي ډېر صفات بیان کړو، ډېر صفات بیان کړو، ویره دا ډېر ښه سړی و دا کم سړی چې نن مړ دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وجبت، د دپاره واجب شو. بیا څه ټایم بعد بله جنازه تېره شوه، نو خلکو د هغه متعلق ډېرې خبرې وکړې، یاره دا ډېر ناکاره سړی و، خلک ترې نه ډېر تنګ و، ډېر په عذاب کې و، خلک ترې ډېر تړپوزي و، ډېر ناکاره سړی و، ښه د نن مړ شو. نبی علیه السلام بیا وفرمایل وجبت. صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره څه مطلب، مخکې جنازه تېره شوه خلکو یې صفت وکړو تاویده دپاره واجب شو، وروستو بله جنازه تېره شوه خلکو د هغې بد وي تا بیا د دپاره واجب شو. څه واجب شو؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی کله چې اوله جنازه تېره شوه تاسو ټولو د ده صفت وکړو، ما وی د دپاره جنت واجب شو، د دپاره جنت واجب شو، ستاسو په دې خوله باندې الله د دپاره جنت واجب کو. او کله چې دویمه جنازه تېره شوه او تاسو ټولو د هغه بد وي چې دا ډېر ناکار سړی و، ښه د خلک ترې نه خلاص شو، وی ما وی چې وجبت الله د دپاره اور د جهنم واجب کو ستاسو په دې خوله باندې. نو مرګ خو را روان دی، مرې به د دنیا نه به ځي، خو په دنیا کې داسې ژوند وکړه چې پس د مرګه د خلک په ښه نوم باندې یاد کړي، او چې کله په ښه نوم باندې یادېږي نو الله تبارک وتعالی ستا دپاره جنت واجب کو. خلک وایي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جنت ته بوستو. او چې کله په دنیا کې په بد نوم باندې یادېږي خلک دې په بدو یادوي، الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جهنم ته داخل کو. دنیا کې داسې ژوند وکړه، داسې ژوند. زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو که نه، زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو. الله تبارک وتعالی دې ظالمان تباه و برباد کړي. ظالمانو تاسو ته پته شته داسې شیوخ کله جوړېږي؟ دا خو په صدو کې یو سړی پیدا کېږي داسې. تاسو ته پته ده دا مولان څنګه تیارېږي؟ دا زما د مدرسې طلبه ناست دي، تاسو په خپله لیدلي دي.
دا څومره په مشکل باندې عالمان جوړیږي، دا څومره په مشکل حافظان جوړیږي. دا میندو د خپلو سینو نه را جدا کړي دي په جړا باندې او په فریاد باندې او په ویر باندې. دا ماشومان په مدرسه کې جاړي، میندې ورته د هغې طرفه جاړي، د هغې د زړه ټوکړې مونږ ته راتاوي کړي دي. د هغې چېرته پرزو کېږي زما دا بچی دې په کوڅو کې وګرځي او اواز دې وکړي وظیفه راوړی خدای مو وبخه. دوی ته داسې سپک مه ګورئ، دا کمزوري نه دي، دا د ډېرو غټو خاندانونو بچي دي، دا د ډېرو سپین روبو بچي دي. لاړ شئ د دوی په کلي او په وطن کې تپوس وکئ. ما په خپله په کوڅو کې چغې والې دي وظیفه راوړی خدای مو وبخه. کله د چا ورته ودرېدلی یم او کله د چا ورته ودرېدلی یم وظیفه راوړی خدای مو وبخه. دا د الله نازولي، دا ډېر په مشکله باندې د دوی نه عالمان جوړیږي، د دوی نه ډېر په مشکله باندې حافظان جوړیږي. بیا د شیخ صاحب په شانتې شیخان دا خو په مخ د ځمکه چېرته یو څو دانې وي، دا خو ډېر په مشکله باندې تیار شوي. ظالمه تا زموږ نه په یو ډز سره واخیستو، دا څومره په مشکله تیار شوی و. د هغه خلا به اوس څوک پوره کوي؟ هغه خو لاړو الله تبارک وتعالی لره. کله چې نیک انسان وفات شي په ده پسې ځمکه جاړي، په ده پسې اسمان جاړي، د ده پسې د درسونو هغه ځایونه جاړي. شیخ صاحب الله بخلی دی، په هغه پسې د هغه د احادیثو ځایونه جاړي، هغه چې په کومو لارو باندې مدرسې ته په هغه پسې هغه لارې جاړي، په هغه پسې په زرګاو طالبان جاړي، په هغه پسې د اسمان دروازې جاړي. الله به یې څنګه نه بخي؟ نیک انسان چې وفات شي په ده پسې د ده د سجدو ځایونه جاړي، د ده د ذکرونو ځایونه جاړي، د ده د سبقونو ځایونه جاړي. اسمان په دروازو باندې چې کوم د ده نیک اعمال ختل هغه دروازې جاړي. الله هغه نیک اعمال خو بند شو، هغه نیک اعمال خو بند شو، هغه خو الله بخلي دي، هغه خو د الله نیکان بندګان دي. ما ته تاسو یو قوم وښیئ که نه، ما ته په مخ د ځمکه باندې داسې یو قوم وښیئ تاسو که نه چې هغوی د خپل عالم سر راغستی دی په خنزیر پورې تړلی دی، هغوی د خپل عالم سر راغستی په سپي پورې تړلی دی، هغوی د خپل عالم سر راغستی په خر پورې تړلی. په مخ د ځمکه ما ته یو قوم وښیئ، زه یو قوم سیوا د پښتون نه، سیوا د پښتون نه، چې پښتون د خپل عالم سر د خنزیر سره وتړو، د سپي سره یې وتړو، د خر سره یې وتړو. وګوره نو په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي هغه پښتانه تېروي. وګوره که نه په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي پښتانه تېروي. ولې تېروي؟ د خپلو علماو ګستاخي کوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اهان العالم، چا چې د عالم سپکاوی وکړو فقد اهان العلم، د علم سپکاوی وکړو. ومن اهان العلم فقد اهان النبي، چا چې د علم سپکاوی وکړو د نبی سپکاوی وکړو. ومن اهان النبي فقد اهان جبريل، چا چې د پیغمبر سپکاوی وکړو د جبريل علیہ الصلوۃ والسلام سپکاوی وکړو. ومن اهان جبريل فقد اهان الله، چا چې د جبريل علیہ السلام سپکاوی وکړو د الله سپکاوی وکړو. ومن اهان الله فقد اهانه الله یوم القیامه، چا چې د الله سپکاوی وکړو الله به دغه انسان ذلیل او رسوا کړي په ورځ د قیامت. الله به ضرور ذلیله کوي، الله به ضرور ذلیله کوي. تاسو د علماو په ګستاخو پسې ظالمانو هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړه چې هغې نه خو الله له حیا ورځي، د سپینو ډکو نه خو الله له حیا ورځي. الله فرمایي سپین ګیری چې ما ته لاس پورته کړي زه د ده لاس خالي نشم پرېښودی چې کله د سپینو ډکو ته ګورم هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړلو، هغه سپین ډکي تاسو په وینو باندې رنګ کړلو. او یا کاله زمونږ بچو ته قرآن وښودو، او یا کاله زمونږ بچو ته حدیث وښودل، مونږ ورته بدله دا ورکړه چې یو میاشت خو ورته کنځل وکړو او چې په هغې خو سینې یخې نه شوې نو اخر کې خو ترې ګوله یې ویستله. نن د علماو سره دا سلوک شروع دی، ښه نن د علماو سره دا سلوک شروع دی. قسم په الله ډېرې پاکې سترګې وجړلې ولې شوې، ډېر د معصومو سترګو نه اوښکې وبهېدې، ډېر کمزوري طالبان وجړل، هغې معصومان وجړل چې بالغ شوي نه دي. تر ننه پورې ما لا په خپله مدرسه کې سم کلاس نه دی اخیستی، خو زه کلاس اخلم زما طلبه او زما طرف ته فکر نشته دی.
د مدرسې طلبا خو جوړول، عالمان خو جوړول، بزرگان خو جوړول، شيوخ خو جوړول. قسم په الله زما یو خبره یاد وساته، یو خبره، کو په دې ملک د علماو داسې قتل کیږي، کو په دې ملک مونږ ښاد ورځ اومنتله راشئ په ما باندې په دې مخ توکاڼې راوتوکئ. کوم ملک چې د علماو سپکاوی کیږي، سوال نه پیدا کیږي چې دغلته په مونږ په عزت ژوند تیر کو، سوال نه پیدا کیږي چې مونږ په سکون ژوند تیر کو، سوال نه پیدا کیږي چې مونږ په عزت پاتې شو. مونږ ځان له یو کار کتلی دی، علما به شهیدان کیږي او دا یوازې د هغې نه ګیله نه ده، دا مونږ ټول داسې جوړ شوي یو، ټول داسې جوړ شوي یو، ټول داسې جوړ شوي یو. تاسو فیسبوک کولاو کوئ، تاسو سوشل میډیا کولاو کوئ، تاسو د خپلو ځوانانو دا خبرې وینئ. نکاح به ورله دې ملا تړلي، د پلار نکاح ورله دې ملا تړلي، د نیکه نکاح ورله دې ملا تړلي. سبا چې خپې وغځئ مردار شي، دا ملا پې ودرېږي جنازه ورله کوي، بیا هم په ده پسې خبرې کوي، بیا پسې هم خبرې کوي. زه هغه یو غیرتي وینم چې هغه هر تن چې د عالم نفرت په ذهن کې لري، زه ورته هم ښه صفا ووایه، دا وصیتنامه پرېږده، وایه چې زه مړ شم زما په جنازه به ملا نه ودرېږي، ما له به جنازه یو ګیره خریلی کوي. پکار ده چې دا وصیت وکړي که نه. دا کوم دغلا پند دی، دا کوم د منافقت پند دی، دا کوم منافقت دی چې نکاح له به ملا راولم، جنازې له به ملا راولم، ختمونه به په ملا باندې کوم او بدې ردې به پسې هم وامه. بدې ردې پسې مه وایه، صفا وصیتنامه ولیکه، صفا ولیکه، وایه که زه مردار شم خپې مې وغځولې په ما په جنازه به ملا نه ودرېږي. صفا دا لیکل وکړه. شته په دې کلي کې هم شته، ما ته پکې معلوم دي، ما ته معلوم دي چې په مولانو پسې خبرې کوي. زه په خپله سوشل میډیا ښه ډېر استعمالوم، ما ته د هر تن کمنټ هم راځي، ما ته د هر تن پوسټ هم راځي، صحیح ده، او معلوم دي راته، او دا مې په خپل زړه کې ویلي دي چې مړ شو جنازې له نظم، او چې څومره مې کېږي دومره علماو ته به وایم چې جنازې له مه ځئ. ټیک شو، مه ځئ جنازې له. اصل دغلا پند دی، منافقت خو اختیار کړی دی. به هر حال د علماو سره مینه وساتئ، د علماو سره محبت وساتئ، د علماو سره عقیدت وساتئ. دا زمونږ نه نور څه نه غواړي، مونږ ته قرآن ښیي، مونږ ته حدیث ښیي. کو مني ومنه، کو نه مني کم از کم سپکاوی خو یې مه کوه، کم از کم بدې ردې خو پسې مه وایه. او یو خبره یاد وساتئ، تاسو نظر وچلوئ او وګورئ کومو کسانو چې په عالمانو پسې بدې ردې ویلي که نه، اخر انجام یې وګورئ د دین اسلام نه انکار کړی، مرتد شوی دی. وګورئ، زما خو ډېره تجربه وشوله. هغه کسان چې په علماو پسې به بد رد ویل، اخري پوسټونه مې د هغې دا وکتل چې په دین اسلام اعتراضونه شروع کړو او د دین اسلام نه ووتل ومې کتل په خپله باندې. چا د مرتد کېدو او کفر ته د تلو اوله پاونۍ د دې ځای نه شروع کېږي چې دی به په علماو پسې بدې ردې وایي، ځکه چې ستا اعتماد په عالم پاتې نه شو. دا عالم چې کوم حدیث وایي په دې حدیث ته اعتماد پاتې نه شو، ته به وایي دا مولا یې د ځان نه وایي، ځکه بس مولا خو دې اعتماد پاتې نه شو، په حدیثو دې اعتماد پاتې نه شو، په قرآن دې اعتماد پاتې نه شو. نو په آخر کې وایي دا حدیث چې وایي دا د مولانو خبرې دي، دا کوم جهنم او جنت چې یادوي دا د مولانو خبرې دي، دا وایي اخوا هېڅ شی نشته دی. په آخر کې د څه جوړ شي؟ مرتد تی نه جوړ شي. دقه اخیری انجام شي، اخیری انجام. الله تبارک وتعالی دې موږ د دغې نه وساتي او یوازې علما عوامو ته نه ومه، علماو ته هم ومه، زموږ دیني اختلافات په خپل ځای باندې، خو د هر عالم قدر کوئ، د هر عالم احترام کوئ، د هر عالم عزت کوئ. دلته طلبا ډېر ناست دي، ټولو طلباو ته ومه، د علماو قدر کوئ، د علماو احترام کوئ. زموږ دیني اختلافات په خپل ځای باندې، هغه د کفر او د اسلام خبرې نه دي، خو د هر عالم قدر او د هر عالم احترام کوئ. یوازې عوام نه، علماو له د ټول نه لومبې د دوی احترام پکار دی. سفیان ثوری رحمه الله دا لوی عالم تیر شوی، لوی عالم، ډېر زره احادیث مبارکه ورته یادو، ډېر زره احادیث مبارکه، د دومره لوړې مرتبې عالم و. خو چې کله خبر شو چې د شام نه امام اوزاعي رحمه الله را روان دی، په اوښ باندې ناست دی، مخکې به د اوښان په لړاکۍ روان، یو اوښ به په بل پورې تړلی او بل به په بل پورې تړلی و. امام اوزاعي چې په اوښ باندې ناست و، سفیان ثوری رحمه الله ولا مخې ته ووتو، داغه اوښې د بل د اوښ نه راکولو کو او داغه د اوښ دا پړی په خپله مرۍ کې ور واچو، په خپله مرۍ کې ور واچو او داغه په اوښ باندې ناست دی او سفیان ثوری ته مخکې را روان دی او چغه وایي لار پرېږده، وایي زموږ شیخ راغی،
لاره پرېږدوئ لوی عالم راغی علماو به دومره د یو بل قدر او احترام کوو دومره قدر او احترام کوو چې د هغه د اوښ پړی په خپله مرۍ کې اچولی و روان و هغه عالم چې ډېر زر احادیث مبارکو ته په یادو باندې یادو هغه د بل عالم د اوښ پړی په مرۍ کې اچولی دی نو موږ علماو لم د یو بل قدر پکار دی احترام پکار دی عزت پکار دی سپکاوی نه دی پکار چې په نوم عالم دی زما دپاره قابل قدر او قابل احترام دی الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې د علماو د مینه او محبت کینی